بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په کمپیوټر ارکیټکچر کې چې دا فنکشنل یونیټس اف کمپیوټر وای یا هم یونیټس دی یو کمپیوټر سیستم وای. یو کمپیوټر سیستم چې دا مختلف نو کمپوننټس لري چې دغه په شریکه سره کار کوي ترڅو یو ټاسک تر سره شي. کمپیوټر سیستم مختلف نوع کی کمپوننټس لري یا مختلف نوع کی اجزاوی یا اساسی اجزاوی لري چې سره په ګډه کار کوي تر هغو یو ټاسک شي تر سره شي. دغه کمپوننټ چې دي تقسیم شوي دي په هارډویر او سافټویر برخه باندې. که راسو دغه برخه ډیاګرام ته وګورو، ګورئ دې خواته چې دي انپوټ ډیوایسز دی او دې خواته چې دي آوټپوټ ډیوایسز دی او دغه منځ کې چې دي د کمپیوټر داخلي سیستم ده. دلته وګورئ انپوټ ډیوایس چې د کیبورډ ده، ماوس ده، سکینر ده، جویسټیک ده، دا ټول چې د انپوټ ډیوایس دي چې انپوټ راځي دننه سیستم ته، سیستم کې میموري ته راځي، له میموري نه وروسته چیرته ځي سی پی یو ته ځي. په سی پی یو کې چې دا کنټرول یونیټ لرو، ای ال یو لرو چې دا خپل اپریشن په تر سره کوي چې دا یو وایو څه شي دي. وروسته له هغې کله چې پروسس په سی پی یو کې په تر سره شو بیرته میموري ته راځي او له میموري نه موږ تاسو ته شي راکوي آوټپوټ راکوي. آوټپوټ په مانیټر کې موږ تاسو کتلی سو، پرنټر کې، سپیکر کې او چې کې هیډفونز کې. دغه اجزاوی ګورئ موږ تاسو شعور دا ټول چې دي دا هارډویري اجزاوی دي او دغه چې د کمپوننټ د کمپیوټر کمپوننټ داخلي یا سافټویر اجزاوی دي. راځو اوس دغه یو یونیټ تشریح کوو چې دغه سی پی یو کې فرض مثال سافټویر یونیټس کې چې د سی پی یو څه ده، کنټرول یونیټ څه ده، ای ال یو څه ده. په یونیټس کې چې دا اول سنټرل پروسیسینګ یونیټ یا سی پی یو ده چې د ته برین اف کمپیوټر هم ویل کیږي یا د کمپیوټر مغزه ویل کیږي، کوم چې محاسبه تر سره کوي او همدارنګه د یو ټاسک یا انسترکشن اکزیکیوشن تر سره کوي. سی پی یو یا سنټرل پروسس یونیټ چې دا کالکولیشن او د انسترکشن یا لارښوونې اکزیکیوشن تر سره کوي. کالکولیشن ویل کیږي محاسبه ته. بل ای ال یو لرو، ارتمیټریک لاجیک یونیټ، دا ټول هغه ریاضیکي اپریشن چې کوي کنټرولوي. ریاضیکي او لاجیکل دغه ټول اپریشن چې کوي کنټرولوي دغه ای ال یو. مثلا موږ تاسو جمع ته عملیه کوو، تفریق عملیه کوو، ضرب عملیه کوو، داسې نور عملیه کوو، نو دغه ټول ریاضیکي عملیې چې کوي دغه ای ال یو کنټرولوي. له هغې نه وروسته لاندې بله برخه لرو سی یو یا کنټرول یونیټ. سی یو یا کنټرول یونیټ چې دا منیج او کوارډینیټ کوي ټول اپریشنونه سی پی یو ته. د سی پی یو په داخل کې هغه ټول اپریشنز چې روان دي، هغه ټول عملیې، هغه ټول انسترکشن یا هغه ټول کارونه چې پکې روان دي، هغه ټول چې کوي منیج او کوارډینیټ کوي. منیج او کوارډینیټ مدیریت کول او همدارنګه چې کول راهنما کول ته ویل کیږي. فرض مثال یو پروسس د غواړي سی پی یو ته را داخل شي، هغه سی پی یو کې فرض مثال ای ال یو واخلي، کنټرول یونیټ واخلي، کوم بله برخه واخلي، کوم یو تر سره لاس راکوي، دا ګوره ټول چې ده د کوارډینیټ کار ده. بیا دغه منیج نه مطلب دا ده چې کله ای ال یو ته داخلیږي که نه، په کوم شکل کار تر سره کړي، اول کوم عملیه تر سره شي، وروسته کوم عملیه تر سره شي، یا فرض مثال کنټرول یونیټ چې اکسس کوي څه باید تر سره کړي، دا ټول به د منیج کار ده. وروسته له هغې فرض مثال یو پروسس د په سی پی یو کې کار تکمیل شو، باید بیرته میموري ته راشي، نو دا ټول د چا کار ده؟ د سی یو یا کنټرول یونیټ کار ده. بل څه لرو رجسټر لرو. رجسټر چې دا کوچنی ډیره سریع یا تیزه میموري لوکیشن ده چې د سټور کولو د ډیټا لپاره استعمالیږي، د موقت سټور کولو د ډیټا لپاره استعمالیږي ډیورینګ پروسیسینګ، په وخت چې کې پروسس کولو کې. رجسټر یو کوچنی میموري ده، یو کوچنی تیزه میموري ده چې د ډیټا د موقتي سټور کولو لپاره د پروسس د جریان په وخت کې چې کېږي ذخیره کوي. دغه ټول اجزاوی ای ال یو سی یو رجسټر شو، دا ټول په یو برخه پورې شامل دي چې هغه ته ویل کېږي چې سنټرل پروسس یونیټ یا هم سی پی یو ویل کېږي. راځو دوم جزء تشریح کوو چې هغې ته ویل کېږي چې شی میموري یونیټس. میموري یونیټ کې چې دا موږ تاسو پرایمري میموري لرو او سیکنډري میموري لرو. پرایمري میموري ته چې دا مین میموري ویل کېږي او ټایپ چې دی یو ریم ده بل رام ده. ریم رانډم اکسس میموري او رام چې دا ریډ اونلی میموري. دغه ریم چې دا د موقت د وخت لپاره ډیټا چې کوي ذخیره کوي او رام هم په دغه سره ریډ اونلی میموري ده. دا چې دا د بایوس اکزیکیوشن مرحله چې کله موږ تاسو کمپیوټر چې کو روښانه کو، نو دغه بایوس ټول چې کېږي رام ته اپلوډ کېږي او په هغه صورت راو چې کمپیوټر آن اوسیږي، رام کې به ډیټا چې وي اوسیږي.
بل راځو سیکنډري میموري ته. په سیکنډري میموري کې چې دا هارد ډیسک شامل ده او همدارنګه اس اس ډي هارد ډیسک شامل ده، ایچ ایچ ډي هارد ډیسک شامل ده او یو اس بي ډرایو شامل دي. دغه رام ته چې دا دایمي میموري هم شي کېږي ویل کېږي. له هغې نه لاندې راځو وروسته انپوټ یونټ لرو. انپوټ یونټ کې چې دا چې کوي فنکشن چې ده اکسپټ ډیټا and instruction from the user. له یوزر څخه ډیټا چې کوي او ډیټا او لارښوونه دواړه چې کوي اکسپټ کوي، یا هم له ایکسټرنل ډیوایس څخه یا له یوزر څخه ډیټا اخلي او یا هم چې اخلي له ایکسټرنل ډیوایس څخه ډیټا اکسپټ کوي. مثال چې ده کیبورډ ده، ماوس ده، سکنر ده او میکروفون ده. کار چې ده دغه ډیټا چې له یوزر څخه واخیستله یا له ایکسټرنل ډیوایس څخه واخیستله دغه باینري فارمټ ته اړوي، باینري فارمټ ته اړوي ترڅو کمپیوټر ته چې سي کمپیوټر پروسیسر په هغه باندې پوه سي چې دغه یوزر موږ نه کومه تقاضا لري، موږ کوم کار ورته ترسره کړو. بل یونټس چې دا هغې ته آوټپوټ یونټ ویل کېږي. آوټپوټ یونټ فنکشن دا ده ډسپلی کوي یا پریزنټ کوي موږ ته شی پروسیسز ډیټا ټو د یوزر، هغه ډیټا باندې چې پروسس ترسره شوی او هغې څخه انفارمیشن جوړ شوی ده هغه موږ تاسو ته چې کوي ریپرزنټ کوي. مثالونه چې دي مانیټر ده، پرنټر ده، همدارنګه سپیکر ده. رولز څه شی دي؟ هغه ډیټا چې فرض مثال په باینري فارمټ کې ده هغه را اخلي هیومن ریډیبل فارمټ ته چې کوي یا هم د انسان د قابل فهم فارمټ ته کنورټ کوي. دا د آوټپوټ یونټ کار ده. له هغې وروسته راځو دغه 4 واړه یا 5 واړه یونټس یو ځل بیا تشریح کوو چې هر یو یې د کوم د کار لپاره استعمالیږي. خلاصې وایو اول چې ده انپوټ یونټ ده. انپوټ یونټ چې ده اکسپټ ډیټا فرام یوزر یا ایکسټرنل ډیوایس ده. دوم میموري یونټ ته سټور د ډیټا ان انسټرکشن، د ډیټا ذخیره کول یا د انسټرکشنو ذخیره کول دي. کنټرول یونټ یا سی یو څه کار کوي؟ ډیټا فچ کوي، ډیکوډ او ایگزیکیوټ انسټرکشن. فچ کولو په معنا خو پوهېږي چې فرض مثال د ډیټا سی پی یو ته ورکوي یا فرض مثال ډیټا یو برخه ته ورکول ته فچ ویل کېږي. ډیکوډ مطلب دا ده چې ډیټا د یو حالت ته راوستل چې قابل د لوستلو اوسېږي، او ایگزیکیوټ انسټرکشن د لارښوونې اجرا کول دي. ALU چې دا پرفارم کالکولیشن لاجیکل اپریشن، کالکولیشن محاسبې دي، څه منطقوي محاسبې اوسېږي څه عادي محاسبې اوسېږي دا ترسره کوي دا ALU. بل آوټپوټ یونټ دا ډسپلی د ریزلټ ټو د یوزر، یوزر ته چې ښیي هغه ډسپلی ورښیي، هغه کوم ډیټا باندې چې پروسس ترسره شوی او له هغې نه انفارمیشن جوړ شوی ده هغه شي کوي یوزر ته ورښکاره کوي. دا هغه ټولې برخې ولې د سی یو ای یا هم فنکشن د سی یو ای ولې چې موږ تاسو په لنډ او خلاص شکل سره تشریح کړل، یا هم فنکشنل یونټ د کمپیوټر چې ورته ویل کېږي چې موږ تاسو په خلاص شکل سره تشریح کړل. دلته بیا هم کوم سوال یا پوښتنه وي کولی شئ موږ سره په کمنټ کې پرېږدئ، موږ به درته په پوره جزئیاتو سره یې چیک کړو، تشریح کړو. البته دا شارټ ویډیو په دې خاطر جوړوو چې زموږ یو څو ملګرو داسې ویل چې موږ ته به شارټ ویډیوګانې جوړو چې هر موضوع موږ په لنډ شکل واخلو. همدارنګه که چېرته فکر وي استادان چې په صنف کې هم تشریح کوي نو د موضوع ډېره اوږده پیچلې شي نو هغه اصل هدف شاګرد یا محصل نه ورک سي. نو په دغه سیریز کې چې موږ دغه درسونه په شارټ شکل تشریح کوو، دا سیریز چې زموږ تکمیل شي له خیره سره بیا موږ یو ساعته یا 2 ساعته پورې لانګ ټایم هغه لرو ویډیوګان لرو چې په هغه کې موږ دغه هره برخه بیا په ډیټیل سره تشریح کوو. بیا هم کوم سوال پوښتنه وي کولی شئ موږ سره کمنټ کې پرېږدئ. الله مو مل شه.